زه کمره وروره نه خلاصوم د ما ارادې طالبانو ته خرابې دي په نن په سبا باندې مه کېږئ زه د روان یم وروره نو ما ټوله دنیا پیژني هغه څوک چې هویت یې په ډاګه نه وي په هغو باندې کمره خلاصوي ولسوال صاحب موږ ته پکې بخښنه د افغانستان زه خو ولس یم ولسوال صاحب لوګار ته راځې نه د موږ شروع شي د له بل طرفه د تا تل شي کله زه د جنګي ډګر ته در ښکته سم بیا تا ته خبر درکوم تا زر نه وژنم مبین خانه فارم ته راځې فارم ته فارم به دې نه یسي زه کله د افغانستان د ازادۍ جګړې ته ښکته سمه بیا به تاسو باندې دغه ډول حالات نه وي لکه دا اوس تاسو خاندئ خوشحاله یاسته بیا به مو ماشومان به په ځانګو کې الویزاند وي مشران به په څوکیو کې الویزاند وي لابیګران به مو په اروپا کې الویزاند وي نو موږ د ازادۍ د جګړې تر عنوان لاندې درځو دا د عقیدې جګړه ده بچ پکې وایو مانم نه پرېږده دی ولسوال صاحب ماشومان پرېږدو خو دوی به دغه د موږ سوری به دومره دروند وي چې د طالبانو ماشومان به الویزاند وي ځکه چې دوی به وایي چې موږ د پلرونو د سر قاتل راغلی ده او دا خو د افغانستان د ازادۍ د جګړې اتل ده نو باید کومه ستونزې خو به زیاتې راپېښېږي ستونزې به راوریم در باندې او راځېږي به ولسوال صاحب د الویزان مطلب دی دا د ځوړند به وي که نه نه الویزان یعنی دا به په یعنی سکون به ورته نه وي هرې خواته بې فکر وي چې مثلا اوس به په ما باندې څه کېږي اوس به څه کېږي دا په کلیوالي لهجه کې ده دا په کلیوالي لهجه کې ده نه لکه الویزان ما به له کوم جن الویزان کې تا باندې به ذهني فشار وي او د ما ډار به دې په زړه ننوتی وي او د تا نه ته خو بیا هم لږ باور لرې ولسوال صاحب فشار نه د مطلب فشار ده فشار نه د دې جملو چې د دې داسې سرچپه معناوي لري خو تر اوسه پورې زه د تاسو په لایف کې دا خبرې نه سم کولی اوس دا فشار نه د مطلب چی شوی فشار یعنی فشار به یعنی تاسو به او الویزان نه د مطلب ځوړندول دي نو ته به سړی له کوم جي نه ځوړندی ولسوال صاحب راسه سم بحث سره وکړو یو بل ته باید نه تر دې تېر سه راسه بحث کوې راسره مرۍ کې به پړی چې ګوره دا وروسته خبرې دي مرۍ کې به پړی چې په سپېږمو کې به ورته اچې په پښه کې به مبینه او یو دغه بل عوام ده چې د دې نوم دا ورکول سوی و دواتیا یعنی پښتو کې دواتیا او په فارسي ژبه کې 82 او بل چرکي اوان ده چرکي اوان چې ده هغه به تقریبا په 800 متره شاوخوا کې مثلا ادب په صحیح معنا باندې وستل ولسوال صاحب مهرباني وکړه پرېکړه او غرنۍ اوان ده متوسط اوان ده یو شریکی ده په دې کې 82 نشته 82 د اوږې له سره ډزیږي 1000 متره وستلی شي غرنۍ اوان هم 3000 متره نشي وستلی غرنۍ څو زره متره هدف وستلی ګوره نه ته تاسو خو ګوري مسلکي یاسته خو د دروازغن مسلکي یاسته ګوره غرنۍ د غرنۍ اوان هغه مرمۍ لا ګوره د غرنۍ اما اوان کې د کار خراب سوره کې 82 اوان دیم په کې راوسته د راکټ مرمۍ د خلاص بیا څه کې خلاص د جنگ وخت د جنگ وخت کې لمه سره مثلا ما به پرتلا اچولي و او په دې کې به دوله شاجوره و او اخر به مې و مرمۍ د ځان لپاره یې خوله یعنی موږ تاسو پښتو کې ځینې نه دې سره له ما سره د کلاشینکوف نه د ما سره د راکټ د مرمیو ځانګړی
خبر سړی ګرځېدلو ځکه چې ما به یو راکټ نه ویستل ما به ډېر نه یوه مرمۍ مې ځان لپاره دې ایښې وه ما چې دا 12 شاجوره مرمۍ خلاص شي وروسته که بیا حالات خراب شول دغه یو به د ځان لپاره وله ما تا تیری د راکټ مرمۍ خلاصې سي ما داسې نه درځي د راکټ د مرمۍ شاجور به تا سره یي شاجور نو راکټ او بیا شاجور مرمۍ چې خلاص وي خپل کار به کوي خو مرمۍ چې خلاص شي زه خو بله وسله مې هم لرله نو چې هغه کلاشینکوف و ما هدف دا ده چې راکټ ته خبرې غلطې مه کوه راسه بحث وکړو تر دې شیانو تېر سه موږ چې دا ځل درځو دا ګورې دا غلطې پوښتنې دي تاسو نه د چا پلار نشي کولی چې سړی د راکټ او کلاشینکوف دواړه وچلوي پلار د چا دا ګوره کلاشینکوف چې دا زه به تا ته خپل ځان ویډیو ولېږم چې زه جنرال صاحب یو پوښتنه ورنکړم طالبانو ته جیبو کې ورچوم ولسوال صاحب معزز ګران وروره راکټ سره د کلاشینکوف ګرځوه نه کلاشینکوف له ما سره به 2 نفره ګرځېدل چې یو به د راکټ مرمۍ ولې ورسره 2 نفره پرېږده ولسوال صاحب ته غوږ ونیسېږه نه غوږ خو ونیسېږه ته زه ګوره زه یوازې نه پرېږده دا باس ګوره پرېږده دا باس دې ما یو 2 پوښتنې دي په بخښنې نه مې د زده راکټ دا نظامي سوال ده راکټ مرمۍ خلاصې سولې ته څه شی کوې ما ته جواب راکړه اړتې بړتې مه کوه ما یې خلاص کړه اړتې بړتې مه کوه کله د هغه خلاص د راکټ مرمۍ ته کلاشینکوف جنرال صاحب لایف کې د څوک ګوتې وږي د ملټری هر څوک د ګوتې کې وږي بل دی آپشن ټولي بندي کړي جنرال صاحب هیڅ کوم آپشن نشي ته اچولای آپشن دی مکمل بندي کړي د لاندې څوک ریکوست نشي اچولای لایف ملګرو سره شیر کې لایک کې نن مشکل نه سنن ک تاسو راونه خطي پروانه سنن بل سوال صاحب سره مجلس کو سبا ته ان شاء الله لایف جوړیږي او د خپل سکرین دی غټ کا د ما په شي کې څوک ګوتې نه وای دا د ګورخه زه دلته راغلم دلته ما ته لیکل خپل سکرین دی غټ کا د ما هغه ته بلار خپل سکرین دی خالی غټ کا جنرال صاحب پښتنو ته اجازه ورکړه ده اوس وګوره چې راجګېدلی شي که نه اپشن هر څوک اوس اچولی شي راغی اپشن راغی دا آپشن دی اوس خالی خپل سکرین غټ کا ودره بس بیخي د صحیح کو جنرال صاحب اوس خالی خپل سکرین غټ کا خپل سکرین خالی غټ کا بیخي صحیح خپل سکرین غټ کا پښتون نه یم وروره زه په سړیتوب پوهېږم په انسانیت پوهېږم خپل سکرین غټ کړه وایي د تا په شي کې څوک ګوتې خو همدغه اغبین دا نور نو څوک دی دا خپل سکرین غټوای سه جنرال صاحب نه تی غټ کا کنه تاسو شولې ته څه کې دا مسلکی جواب ماته راکړه ډېر ژوره مرمۍ د خلاص دا په نړیوالو اصولو برابره پوښتنه ده چې دا یو ځواب کړه د خیر ان شاء الله ولسوال اوس خو د مایک خلاصيږي ولسوال مایک د خلاص کړه یو منټ صبر وکي ملګرو تاسو لایف د سره شیر کې د ما یو منټ ختم سي ان شاء الله لایف برابرېږي کله چې بیا بل ملګری راسي بل ملګری خو به ما طرف ته نه راوړي دغه سیستم کې دې لګېدل وي با سرچا صحیح کوتي تو خو څه کوتي به کې وګي حق درځي صحیح و صحیح شو پیدا ان جانب ګوره په دغه کې کوتي ما وا کنه دا ټول جنرال صاحب کې خراوي ان جانب درته صحیح ک ان جانب مبین خان دماغ د جنرال صاحب تصویر غټ کی خالد د جنرال صاحب تصویر غټ کیا جنرال صاحب تصویر غټ کیا بس دا سره کم یو دا غټو مې یو دا ولسوال صاحب اوره ما خبره دی